سلامونه او احترامات ګرانو کتونکو. غواړم چې نن تاسو د فیسبوک د یو داسې سیټینګ نه خبر کم چې موږ څنګه کولی شو د خپل د فیسبوک د ملګرو ځایونه پیدا کړو چې هغوی په کم ځای کې دي یا په کم ځای کې اوسیږي. نو په دې فیسبوک کې داسې یو سیټینګ هم شته دی چې موږ کولی شو د هغې په ذریعه باندې د خپل د فیسبوک د هر یو ملګري ځای پیدا کړو. نو ډیره زیاته ښایسته ویډیو ده، تر اخره را سره پاتې شئ، تاسو به پوه شئ چې څنګه کولی شو د خپل فیسبوک د ملګرو ځایونه پیدا کړو. که تاسو هم غواړئ چې د خپل فیسبوک ملګرو ځایونه پیدا کړئ چې په کوم ځای کې اوسیږي او یا تاسو نه څومره لرې دي، نو اول به خپل فیسبوک کولاو کوئ او دلته به بیا دغه یو آپشن کلیک کوئ، دغه درې لاین چې تاسو ته ښکاري. چې کله مو په دغه باندې کلیک وکړو نو دلته به په دې صفحه کې به بیا دغه آپشن کلیک کوئ، نیر بای فرینډز، او دې نه بعد به دغه آپشن کلیک کوئ، چینج لوکیشن اکسس، او دغه نه بعد به دلته تاسو اوکې کلیک کوئ. نو دلته به اوس تاسو ته دغه نقشه راواوړي او په دې نقشه کې تاسو کولی شئ د خپل د فیسبوک د هر یو ملګري ځای پیدا کړئ، او داسې به هم تاسو پوه شئ چې دغه ملګری زموږ نه څومره لرې دی یا په کوم ځای کې اوسیږي او یا اوس په کوم ځای کې دی. نو تاسو ګورئ چې دغه د فیسبوک نقشه ده او په دې کې زه اوس کولی شم د خپل هر یو ملګري ځای پیدا کړم. کو تاسو غواړئ چې د خپل د فیسبوک یو ملګری سرچ کړئ او فقط د هغه په اړه باندې معلومات ترلاسه کړئ، نو دلته به تاسو دغه سرچ ځای کلیک کوئ او د خپل فیسبوک د ملګري چې کوم کس تاسو غواړئ د هغې ځای پیدا کړئ، د هغې نوم به ورکئ، او نو تاسو بیا کولی شئ چې په اسانۍ سره د هغه یو کس ځای هم پیدا کړئ. نو دلته تاسو ګورئ د فیسبوک د ملګري هر یو آی ډي او پروفایل تاسو ته ښکاري او د نوم لاندې تاسو ته هغه ځای او هغه فاصله هم ښکاري چې کوم ځای کې دی او تاسو نه څومره لرې دی. تاسو ګورئ دغه یو ملګری دغه آی ډي زه کلیک کوم، په دې آی ډي باندې کلیک کوم، نو تاسو ګورئ چې پوره پروفایل او د پروفایل لاندې د ځای نوم او څومره کیلومتره مانه لرې دی، د هغه فاصله هم دغلته ماته ښیي. نو په دغه طریقې سره تاسو هم کولی شئ چې د خپل د فیسبوک د ملګرو ځایونه پیدا کړئ په ډېرې زیاتې اسانې طریقې سره. نو ګرانو دوستانو، دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو، او داسې نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، او دغسې نورو ښایسته ویډیوګانې هم زموږ په چینل کې شته دی، هغه هم وګورئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.